د علي وزیر نیول کېدل او د پاکستاني حکومت پر وړاندې د یو شمېر پښتنو غبرګونونه. سلامونه لیدونکو، دا چې چا غبرګونونه ښودلي دي، ولې ښودلي دي او دا چې څه یې ویلي دي، دا ټول کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ او له هر څه مخکې زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د پولیسو له لوري د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر په نیول کېدو پښتانه په غوسه شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان د حکومت پر ضد د پښتنو غوسه داسې مهال راپارول کېږي چې علي وزیر تېره ورځ پاکستاني پولیسو ونیوه او نن یې د سن پولیسو ته وسپاره. ګڼو پښتنو په خپلو پاڼو د علي وزیر د خوشي کېدو پیغامونه خپاره کړي دي. دوی لیکلي دي چې پاکستان نشي کولای د علي وزیر په زنداني کېدو د دوی غږ چوپ کړي. په ټولنیزې میډیا فیسبوک ټویټر کې پښتنو له پاکستاني حکومت غوښتي دي چې ژر د علي وزیر خوشي کړي. مصطفی عمري په خپل ټویټر لیکلي دي چې موږ د علي وزیر ژر تر ژره خوشي کېدل غواړو. امتیاز بتني پاکستاني حکومت ته په خطاب کې په خپل ټویټر لیکلي دي چې موږ د ګولیو نه یو ویریدلي، نو ستاسو له ګرفتارۍ به څه وویریږو. اسحاق بیا لیکلي دي چې یو وخت به یې حساب کې راولم چې ولې مو علي وزیر له حق نه رو راګرځاوه. او بلال پښتون بیا په یو بیت کې ویلي دي چې زلمی کله مین په هتکړۍ شي، هر طرف ته بیا نغمې د ازادۍ شي. سایره افغان بیا لیکي چې ضعیف ریاست نشي کولی د مظلومانو رهبرانو خبرو ته غوږ کیږدي. په زیات شمېر نورو هم په لر او بر کې د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. علي وزیر په دې تور نیول شوی دی چې نوموړي په کراچۍ کې د ډسمبر 6 د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې غونډې ته په خپله وینا کې د ریاستي ادارو د پاکستان د پوځ او پولیسو ضد خبرې کړې دي او دوی ته یې سپکاوی کړی دی. پاکستاني چارواکو تر اوسه بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که چیرې د علي وزیر د خوشي کېدلو په اړه تاسو هم څه ویل غواړئ نو کولی شئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب درنه هیر نشي. تر بیا الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.